ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. طالبانو ویلي چې د افغان حکومت ځینې چارواکي د سولې پروسې د ټکنۍ پرمختګ په ترڅ کې هم د طالب بندیانو د اعدام سپارښتنې کوي او هم اوربند غواړي. د طالبانو له لوري په همدې اړه خپاره شوي بیان کې راغلي یو شمېر حکومتي چارواکي په دې ډول څرګندونو سره د سولې او امن دښمني کوي. پینټاګون د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد نوي حکومت ته د افغان جګړې په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د پولیټیکو نشریې د راپورونو له مخې پینټاګون د بایډن په مشرۍ د امریکا نوي ادارې ته د افغان جګړې په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له سپینې ماڼۍ څخه د ټرمپ پر تګ خوشحالي څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې هغه ته یې ماتې ورکړې ده. نوموړي وایي ټرمپ یو بې بندوباره او داسې کس و چې پر سیاست یې سر نه خلاصېده او ټولې پرېکړې یې د خپلو شخصي ګټو لپاره کولې. طالبانو له چین سره پر افغان سوله دوه اړخیزه اړیکو او د کورونا واکسین رسولو باندې خبرې کړې دي او کورونا ضد مبارزې لپاره بایډن 10 فرمانونه لاسلیک کوي. له امریکا سره د اړیکو ښه کېدو ته د چین لیوالتیا د امریکا ولسمشر جو بایډن له کورونا ویروس سره د مبارزې په پار 10 ځانګړي اجرایي فرمانونه لاسلیک کوي. دې لړ کې به د واکسین ورکولو بهیر چټک شي او د معایناتو شمیر به زیات شي.